السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان هم د تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. څنګه کولی شو چې د اختر لپاره ښکلی عکس ډیزاین جوړ کړو بالکل په نوې طریقې سره. تاسو به لومړی راشئ پکسل لب به راخلاص کړئ. پکسل لب چې مو راخلاص کړو نو دا ټکس به چې ډیلیټ کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دې وروسته په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به یو ډیزاین شوی انځور دا به تاسو په واتساپ ګروپ کې پروت وي. متغیر هلته اچولی تاسو کولی شئ د هغه ځای نه ترلاسه کړئ. د واتساپ ګروپ لینک به په ډسکرپشن کې موجود وي. دغه عکس به راواخلئ او داسې به برابر کړئ. بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دغه عکس به بالکل په منځ کې راولئ، برابر کړئ. دې وروسته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به دا قلف کړئ. صحیح دی. دا چې هم کله قلف کړل بیا به راشئ په سکرین باندې به خالي ګوته کېږدئ. بیا به دغه ځای ته راشئ، امپورټ ته به راشئ او د خپل یو ایچ ډي انځور به راولئ. هر یو انځور چې تاسې غواړئ ډیزاین یې کړئ هغه باید تاسې ښه صفا کړی وي، ځکه چې بیا ډېر ښکلی راځي. او که چېرته انځور مو صفا کړی نه وي نو په چینل کې ښکلي ویډیوګانې شته دی د عکسونو د صفا کولو. دغه شانې عکس به راواخلئ، بیا به یې داسې غټ کړئ. کله چې انځور غټ کړو بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دا به داسې برابر کړئ چې هر څومره تاسې غواړئ، کوم اندازه کې تاسې غواړئ. بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیک باندې به کلیک وکړئ. دغه انځور به تاسې داسې برابر کړئ چې کوم څه ښه راتلو هماغه شانتې بیا برابر کړئ. صحیح شو. بیا به راشئ تاسې په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په ټکس باندې به کلیک وکړئ. بیا به دا ایډیټ کړئ او خپل نوم به پکې ولیکئ. یا نوم چې تاسو غواړئ ولیکئ، خپل نوم به پکې ولیکئ. زه ورسره دغه نوم اوس لیکم. بیا به دغه ځای ته راشئ او خپل له خوښې فونټ به ورته انتخاب کړئ. هر یو فونټ چې ستاسو خوښ وي ورته دغه فونټ انتخاب وکړئ به وکړئ. دغه ټکس ته به تور کلر ورکړئ. بیا اوکې کړئ او دا به داسې برابر کړئ او لږ څه سایز به یې د خپله خوښې اندازې برابر غټ کړئ. تاسې غواړئ هماغه شانې به ورته سایز غټ کړئ. دغه شانې انځور زموږ جوړ شو. بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ او دغه انځور به له ځان سره سیف کړئ. دا د اختر لپاره د انځور جوړولو طریقه. د نورو ښکلو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.